یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته زه عباد الله نورستاني ښه راغلاست ویم. په دې هیله چې تاسو په خپل ورځني چارو کې خوښ، بریالي او سوکاله اوسئ. په تیرو درسو کې موږ د پروننسیشن سکل کې یا هم تلفظ په برخه کې د الفابیت په اوازونو او ساکنوالي اړوند درسونه موږ اپلوډ کړي وو. له دې څخه وروسته زموږ ګرامري سلسله شروع کیږي او موږ به له دې څخه وروسته په هره ګرامري موضوع باندې ویډیوګانې ترتیبوو تاسو لپاره. مخکې له دې چې موږ په ناون یا هم په ټینس یا کم زمانه یا کم کنډیشنل سنټنس یا کم بله ګرامري موضوع باندې وغږیږو، بهتره مې وګڼله چې باید تر هر څه دمخه موږ د ګرامر په مفهوم او په معنا پوه اوسو. یعنې په انګلیسي کې د ګرامر اصل یا مفهوم څه دی، موږ ولې ګرامر لولو یا هم ګرامر د څه لپاره. نو د دې هر څه لپاره که تاسو غواړئ چې د ګرامر په اصل، په مفهوم او یا د ګرامر په معرفت باندې پوه شئ، دغه ویډیو تر پایه وګورئ او له موږ سره اوسئ. تر هر څه دمخه موږ د ګرامر اړوند په دوو موضوعاتو باندې غږیږو. لومړی د اوریجن اف د ورډ ګرامر، د ګرامر کلمې هغه سرچینه باندې غږیږو، او دویم هم د ډیفینیشن اف ګرامر، د ګرامر په تعریف باندې. که څه هم تعریفونه د ګرامر ډیر زیات دي، خو ما درته داسې یو تعریف غوره کړی دی چې هغه د اکسفورډ ډکشنري تعریف دی، یعنی ډیر منظم او همدارنګه ډیر بشپړ او کامل تعریف دی. په هر صورت راځو د اوریجن اف د ورډ ګرامر. د ګرامر کلمې په تاریخچه یا هم هغه د ګرامر کلمې په سرچینه باندې غږیږو. نو عموما په عمومي ډول سره ګرامر د دوو پخوانیو ژبو څخه راغستل شوی دی. لومړی the word grammar is derived from old French word grammar. لومړی دا چې د ګرامر کلمه د یو ډیر پخوانۍ فرانسوي کلمې څخه چې ګرامر نومیږي له دغه کلمې څخه اخیستل شوی دی. یعنی په دې معنا چې د ګرامر کلمه د یو فرانسوي لغت ګرامر څخه اخیستل شوی دی چې دا یو ډیر پخوانی فرانسوي لغت دی. خو دویم سرچینه هغه ډیر موثق دی او هغه دا the word grammar is derived from Greek word grammatiki. د ګرامر کلمه د یو ګریک یا هم د یونانی کلمې څخه چې ګراماتیکي نومیږي د دغه کلمې څخه اخیستل شوی دی. په هر صورت ګرامر په څه معنا؟ اصل کې ګرامر معنا which means art of letters، یعنی که چیرته دا ګراماتیکي او ګرامر د دوه معنا او مفهوم ته موږ توجه وکړو، د مطلب دا راوځي چې دغه د ګرامر هدف دا دی چې ارت اف لیټرز، د تورو او د حروفو هغه هنر مطلب دی. یعنی چې دغه توري څنګه یو بل سره ایښودل کېږي، د تورو جوړښت، د تورو په اوازونو، د تورو تشکیل چې لغتونه او بیا جملې جوړېږي، دغه ټولې چې تاسو ووایئ د دغه هنر ته، د دغه علم ته، دغه مسلک ته ګرامر ویل کېږي. تر یو بریده موږ د ګرامر مفهوم باندې په منبع کې هم ورسېدلو. راځو دویمه موضوع هغه هم ډیفینیشن اف ګرامر دی، یا د ګرامر کلمې هغه رسمي یا هم فارمل تعریف اخلو. The system of rules by which the words change their forms and are combined into sentences is called grammar. د قوانینو یو سیستم، د څه په واسطه چې لغاتونه خپل شکلونو ته تغییر ورکوي او د جملې په ډول سره یوځای کېږي، ګرامر یا هم ژبخود بلل کېږي. له دغه تعریف څخه موږ 3 نقاط اخلو. لومړی دا چې ګرامر is the system of rules. ګرامر په اصل کې د قوانینو یو منظم سیستم دی یا د قوانینو یو ټولګه، یو مجموعه ده. دویمه خبر دغه سیستم باندې د دغه سیستم په ذریعه موږ څه کوو؟ by which the words change their forms. د دغه قوانینو په سیستم په ذریعه یا د دغه قوانینو په ذریعه په انګلیسي کې کلمات یا لغاتونه خپل شکلونو ته تغییر ورکوي، خپل فورمز یا هم خپل شکل بدلوي. ولی؟
and are combined into sentences او د جملې لپاره خپل شکلونو ته تغیر ورکوي چې د جملې شکل ځان ته غوره کړي. یعنی لغاتونه خپل وظایف او همدارنګه معناګانو ته تغیر ورکوي د لپاره چې د جملې په شکل د جملې په ډول سره یو ځای شي. دغه قوانینو ته او دغه کړنلارې ته په انګلیسي کې ګرامر یا هم ژبخود ویل کیږي. دا د انګلیسي ګرامر رسمي تعریف. اوس راځو د انګلیسي ګرامر اړوند یو څه نورو موضوعاتو باندې غږیږو. اوس راځو د ګرامر اړوند یو څه نور وضاحت کوو. که څه هم په تعریف او همدارنګه اوریجن یا هم منبع کې موږ د ګرامر په هغه مفهوم باندې وپوهېدلو، خو اوس اړتیا شته لږ څه نور هم د ګرامر اړوند وضاحت وشي. د ګرامر اړوند موږ کولی شو ډېر زیات تعریفونه جوړ کړو، خو هغه تعریف چې ما درته مخکې وویلې هغه تر ټولو جامع او منظم او ډېر کارېدونکی تعریف دی. عموما ګرامر څه شی دی؟ ګرامر از a set of rules. په یاد لرئ چې د ګرامر اصل کې د قوانینو یو مجموعه ده. ګرامر is a set of rules په دې معنی چې په دې ګرامر کې ټول قوانین، اصول، مقررات شتون لري. په انګلیسي ګرامر کې تقریبا 3,000 قوانین یا هم اصول شتون لري. خو په دغه قوانینو کې ځینې قوانین داسې دي چې د یو ژبې ویلو لپاره ډېر زیات مهم او همدارنګه حیاتي اهمیت لري، خو ځینې قوانین بیا دومره مهم نه اوسي. که څه هم موږ او تاسې چې انګلیسي ژبه ویو دا ټول 3,000 قوانین نه لولو، په دغه 3,000 قوانینو کې هغه قوانین اصول لولو چې هغه ډېر زیات مهم او همدارنګه د ژبې په ویلو کې ډېر مرسته کوي. نو هدف دا چې ګرامر اصل کې د قوانینو یو مجموعه ده. تاسو باید په دې پوه اوسئ. دویم، ګرامر is a system of rules in a language. ګرامر په اصل کې په یو ژبه کې د دغه قوانینو یو منظم سیستم دی. یعنی په دې معنی که چېرته تاسې د کمپیوټر په باره کې فکر وکئ، کمپیوټر په داخل کې ډېر څه دي؟ یعنی کمپیوټر په داخل کې نټ او بولټس دي، وایرونه دي، مثال فار ایگزامپل پلاستیک استعمال شوي دي، نور ډېر څه استعمال شوي دي، او همدارنګه دغه چیزونه یو بل سره یو ځای کېږي، یو سیسټم یې جوړ کړی دی. بیا دغه سیسټم ته موږ کمپیوټر ویو او د دغه کمپیوټر په واسطه باندې موږ کلکولیشن کوو یا هم حسابداري کوو، خو که څه هم نور وظایف هم ترسره کوي. خو په اصل کې کمپیوټر یو سیسټم ته او په دې سیسټم داخل کې ډېر څه نور پراته دي. په عین شکل سره ګرامر اصل کې د قوانینو یو سیسټم دی. په دې ګرامر داخل کې ډېر زیات قوانین دي. دغه قوانین یو بل سره موږ ږدو، نو د دغه قوانینو په مرسته موږ کولی شو یوه ژبه په درست شکل سره ووایو. نو هدف دا چې ګرامر په اصل کې د قوانینو یو منظم سیسټم دی. دریم، set of structural rules. اصل کې ګرامر دغه جوړښتیز قوانینو یو مجموعه ده. په دې معنی چې په ګرامر کې داسې قوانین دي چې دغه قوانینو په مرسته باندې موږ کلمات، جملې، عبارتونه او نور ډېر څه جوړوو یا هم جوړښت رامنځته کوي. ځکه موږ ګرامر ته د set of structural rules ویو. بله نوٹ، grammar is an important skill of a language. ګرامر د یو ژبې یو ډېر مهم او همدارنګه اهم مهارت دی. په دې معنی هر کله چې موږ او تاسې یوه ژبه ویو، د ژبې ویلو لپاره ډېر زیات مهارتونه یا هم سکلز ته ضرورت شته، لکه د ویلو سکل، د لیکلو، د لوستلو، د اورېدلو. دا ټول سکلز دي، د هر یو باندې موږ او تاسو باید کار وکړو. نو په دې ډول سره ګرامر هم یو ډېر زیات مهم سکلز یا هم یو ډېر مهم هنر، مهارت دی چې د دغه مهارت په مرسته موږ کولی شو چې د ژبې هغه نورې برخې چې کوم چې listening, speaking, pronunciation یا مثال writing یا هم reading سکلز دي، د دغه سکلز د ښه ویلو لپاره، د کره ویلو لپاره موږ د دغه ګرامر سکلز څخه استفاده کوو. بله تعریف، ګرامر the study of words. اصل کې ګرامر چې دی د دغه کلماتو مطالعې ته ویل کېږي. هر کله چې تاسو د کلماتو په جوړښت باندې، یعنی د کلماتو په معناګانو باندې،
که د کلماتو په فنکشن وظایفو باندې غږیږي چې دا لغت فلانکي ځای کې څه ډول وظیفه ترسره کوي، آیا ناون دی، ورب دی، فعل دی، پریزنټ دی، پاست دی، آیا دلته دا لغت څه معنا ورکوي، آیا ورب په ډول معنا ورکوي. نو کله چې تاسو د لغاتونو هغه مطالعه کوئ تاسې، نو دغه مطالعې ته ګرامر ویل کېږي. چې په اصل کې دغه لغاتونو مطالعې ته په انګلیسي کې موږ یو اصطلاح لرو چې هغې ته مورفولوجي ویل کېږي. مورفولوجي په دې معنا چې کله تاسو یو لغت مطالعه کوئ، د لغت معنا او همدارنګه د لغت په فنکشن باندې کار کوئ یا مطالعه کوئ، دغه مطالعې دغه علم ته مورفولوجي ویل کېږي. او په عین شکل سره د study of phrases and sentences ګرامر چې ده د دغه عبارتونو او همدارنګه د جملو مطالعې ته هم ویل کېږي. چې یعنې دغه لغاتونه یو بل سره موږ ږدو، دغه د ایښودلو ترتیب ته چې څنګه دا لغاتونه یو بل سره جوین کوي، څنګه مخکې وروسته دغه ټول جوړولو هغه قوانین چې څنګه جملې جوړیږي، دغه جوړولو دغه مطالعې ته هم ګرامر ویل کېږي. چې د جمله بندي کول لپاره کم قوانین چې لولو هغه ته په انګلیسي کې یو خاص ځانګړی ټرم یا هم اصطلاح کاري، هغه ته سینټکس ویل کېږي. سینټکس په دې معنا چې دا جملې یا هم عبارتونه سره څنګه جوړیږي، دا سره څنګه یو ځای کېږي، دغه طریقې ته سینټکس ویل کېږي. یو بل ډېر عام تعریف چې زموږ نن سبا شاګردان یې کوي هغه داسې اوسي چې ګرامر از د کی آف لینګویج، ګرامر از د بیک بون آف لینګویج یا ګرامر از د سکلیټن آف لینګویج. چونکې دې ته موږ تعریف نشو ویلی ځکه چې دا مکمل او همدارنګه جامع تعریف نشي جوړېدی. د یو تشریح لپاره موږ ویلو چې ګرامر د یو ژبې کلي حیثیت لري، یا د یو ګرامر چې د یو ژبې سکلیټ یا هم د ملاتیر معنا لري. کلي په دې معنا یعنی ګرامر دومره مهم دی لکه څنګه چې د یو کوټې د یو قلف لپاره کلي مهم دی. که چېرته تاسو ووایئ چې یو ژبه ووایئ، نو د ژبې ویلو لپاره تاسو ته باید حتما ګرامر یاد وسي. یعنی په دې معنا هر کله چې تاسو غواړئ یو قلف کلاو کړئ، نو د قلف کلاولو لپاره تاسو ضرورت لرئ کلي ته. په عین ډول سره د یو ژبې ویلو لپاره موږ او تاسو ګرامر ته ضرورت لرو. یا هم موږ وایو چې ګرامر از د سکلیټن آف لینګویج، ګرامر د یو ژبې سکلیټ معنا ورکوي. مثال په دې ډول سره چې د انسان په بدن کې دغه سکلیټ یا د هډوکي دی چې انسان ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. که احیانا موږ سره د هډوکي نه اوسي، سکلیټ نه اوسي، نو انسان به داسې یو منظم جوړښت نه لرله. نو په عین شکل سره په انګلیسي ژبه کې دغه ګرامري قوانین دی چې دا یو منظم ژبه یې ودرولی دی. که احیانا دغه ګرامري قوانین د دغه ژبو څخه لرې شي، نو ژبه منظم یا هم په درست شکل سره نه ویل کېږي. یا ګرامر چې د یو ژبې ملاتیر حیثیت لري، یعنې په دې معنا چې انسان په هډوکي کې تر ټولو مهمه هډوکي هغه د ملاتیر دی، یعنې ډېر مهمه برخه ده. نو دې لپاره هم ګرامر په انګلیسي ژبه کې تر ټولو مهمه برخه ده. نو دغه ټولې موضوعات سره چې راجمع کړو، نو موږ دغه هدف ته دغه مقصد ته رسیږو چې ګرامر په اصل کې د قوانینو یو مجموعه ده، د کومو قوانینو په مرسته چې کلمات لغاتونه خپل شکلونه ته تغییر ورکوي او جملې شکل سره یو ځای کېږي. دا اوس موږ د نن ورځې د ګرامر په انټروډکشن یا هم تعریف کې یو لنډه ویډیو. په دې هیله چې نننۍ ویډیو څخه به مو یو څه زده کړی اوسئ. تر راتلونکي درس پورې تاسې په الله تعالی سپارم. ښه وختونه.